بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لوستونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا درته مخاطب یم او د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې نن په املا او لیکنه کې د لیکنښو پر اړتیاو باندې غږیږو. لیکنښه څومره اهمیت لري، اړتیا یې په لیکنه کې څنګه ده، څومره موږ له تېروتنو ژغوري او د لیکنښو پر مټ موږ یو ښه متن څنګه لیکلی شو، څنګه یې تر نورو هغه خپل پیغام رسولی شو. د دې لپاره چې په لیکنښو باندې پوه شو نو په اړتیا باندې پوه شو نو د نن ورځې بحث خپل پیلوو. البته د لیکنښې اړتیا چې ده په یوه لیکنه کې د اسانوالي لپاره دا کاریږي. د دې لپاره چې متن موږ ته اسانه شي او د متن په ښه مفهوم باندې پوه شو نو ځکه لیکنښې کاروو. لیکنښې په هره ژبه کې کاریږي چې د معنا او مفهوم له مخې په زیاتو ژبو کې سره ورته والی هم لري. یوازې په ادبي او هنري لیکنو کې دا نه کاریږي، بلکې که یو ساده متن هم څوک لیکي که د لیکنښو سره بلدتیا ولري او د لیکنښو په مراعاتولو سره یې ولیکي نو دا ښه خبره ده. هر څوک باید د خپلې ژبې د لیکنښو سره ځان بلد کړي او دا یو تخنیک دی. مثلا موږ ته کمره مخامخ ده، په دې کمره باندې موږ د هر شي تصویر اخلو. لیکوالي همدغسې یوه کمره ده زموږ چې د ژوند د مختلفو ابعادو او د ژوند د مختلفو اړخونو تصویرونه وړاندې کوي. نو که هغه اقتصادي لیکنه یې، که هغه سیاسي لیکنه یې، که هغه نورې لیکنې یوازې هنري او ادبي ارزښت نه لري، نو په ټولو کې د لیکنښو مراعاتول دا ضرور دي. په لیکنو کې د لیکنښو کارول باور وکړئ چې دومره ضرور دي لکه په خوړو کې مالګه. کله چې په خوړو کې مالګه نه وي نو هغه خواړه بې خونده وي. زه په خپله داسې عادت شوی یم چې که چېرته لیکنښې په یوه لیکنه کې نه یې مراعات شوي نو ما دپاره د هغې لیکنې لوست ډېر مشکل وي. د لیکنښو په خوا خوا کې مثلا سربل او استربل دی چې هغه ژبني مسایل دي، یا دا د پښتو یاګانې دي چې یو ورځ به موږ په دې باندې بحث وکړو، سربلونه دي چې په دې باندې به بحث وکړو. دا ټول د لیکوالۍ دپاره ډېر ضرور دي. نو لیکنښه دومره ضرور ده که چېرته یوه کامه موږ بې ځایه وکارو نو کیدای شي چې هغه متن زمونږ یو برعکس دغه ورکي، یو سرچپه مفهوم ورکي. مثلا په انګریزي کې یو دغه دی، یو عبارت دی چې مثلا kill him not kill him not free him. Kill him not free him. دا یوه جمله ده. لومړۍ جملې ته وګورئ. kill him ویې وژنه، not free him خوشي کوی ما. اوس kill him not free him مې وژنه خوشي که. kill him ویې وژنه، not free him مې خوشي کوه. kill him not مې وژنه،
فرهم خوشی کا. یعنی یوې کامې دا مثال مې درته ځکه راوړل چې په نورو ژبو کې ورته څومره اهمیت ورکول کېږي، ځکه مې د یو پردۍ ژبې مثال راوړ. که چېرته موږ کامې او نقطې، ندایې، شارحې او هغه ټولې لیکنښې چې په یوه لیکنه کې ضرور دي، که چېرته سم یې وکاروو نو هېڅ ستونزه نه پیدا کېږي موږ دپاره، بلکې یو متن موږ ډېر په خوښۍ سره، ډېر په راحت سره دا مطالعه کوو. د تلویزیون او د راډیو د ویان لپاره د لیکنښو مراعات کول دا ډېر ضروري دي. که چېرته یو نطاق یا یو ویان د لیکنښو سره بلد وي، هر رقم متن چې د ده مخې ته کېږي، مخکې د دې نه چې دا یې ولولي یا یې ځان سره تکرار کړي، مفهوم یې راواخلي، نو که چېرته لیکنښو باندې دی ښه بلد وي او لیکوالۍ سره بلد وي، د اول ځل لپاره چې متن د ده په مخ کې کېښودل شي، دی دستي هغه خپل اکسنټ، خپل تلفظ ته برابروي. دا د لیکنښو ګټه ده. البته د لیکنښو په دغه کې ډېر لیکوال داسې دي چې کیدای شي چې د اختلاف هم ولري، یو سره موافق هم په باندې نه وي، ځکه معمولا زموږ پخواني لیکوال چې وو، هغوی د خدای وبخي، هغه ډېر عالمان خلک وو، ډېر پوه خلک وو، ډېر ښه محققین وو، خو که د هغوی د هغه وخت متنونه سړی وګوري، ډېرې دې برخې ته توجه نه ده کړې. مثلا ما د ارواښاد بختاني صاحب نه اورېدلي وو چې هغه ویل، خصوصا د یاګانو په مسله کې، هغه ویل زه یوه یا پېژنم، 5 یاګانو سره زه دغه نه یم، موافق نه یم، بس دغه یوه نرمه یا ده، دا زه پېژنم او په هر دغه کې همدا لیکم. د یاګانو بحث ته به بیا په خپل وخت باندې موږ راځو. ځینې لیکنښې داسې دي چې هغه ډېرې منل شوي دي، په ټولو ژبو کې معیاري دي، که هغه انګریزي ژبه ده، که هغه عربي ژبه ده، که هغه نورې ژبې دي، اردو ژبه ده، هندي ده، ډېرو کې خو نورو کې خو زه نه یم بلد، خو هغه چې ډېرې په پام کې نیول کېږي هغه په انګریزي ژبه کې دي. مثلا ندایه ده، که هغه